دامنار اور ولی زمون تل دامنار اور ولی زمون دا روایت تل ژوندی زمون الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو زمانوم د نصیر خان خلیل او موږ د خپل چینل کولا ټي وي سره نن په یو داسې علاقه کې په یو داسې ځای کې موجود یو چې دا ډیره تاریخي زه به ورته وایم چې یو میله ده د دې میلې نوم سره د دې میلې نوم دی اکا بابا میله مشران وایي چې دا د دې تاریخ ډیر زیات زوړ دی په دې حوالې سره به انشاءالله موږ مشرانو سره کشرانو سره او ډیرو ملګرو سره به انشاءالله خبرې اترې هم کوو او د میلې حوالې سره به انشاءالله تاسو ته موږ ویډیو او فوټیج نو راځئ موږ سره چې تاسو باندې نن د دې میلې سیل وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی او تعلق دې کوم دي سره دی زما سلیمان نوم دی او دلته نږدې په وکیل اوسېدونکی یم میلې له کله نه راځي میلې نه خو د بچپن نه راځم اول چې ورکوټ یم والد صاحب سره به راتلم او د خیره سره به زلمي شو په خپل راځو خو ماشاءالله دا ډېر وخت نه راځم د بچپن نه مخکې ده او دا ډېره ښایسته میله ده ماشاءالله موږ یې خوښوو که نور وي که ورید وي که دوړه وي کار سي موږ ورله راځو او هر یو شي خورو او یو شي الوم د ماشومانو نه ملو ځان نه ملو ډېره ښه میله ده موږ ورته ډېر وخت نه په تمه یو دې میلې ته مننه د کلو میله ده ډېر ښایسته ماحول مې پولیس والا ګرځي او ډېر ښایسته ماحول دی څه پورې داسې خبره ورکې نه ده راغلې او یو فیملی غونته میله ده که نه ماشومان راشي ورکې سوال یې ښه ارزان شی نه میلاویږي او ډېره ښه میله ده ماشاءالله مطلب دا دی چې کوم زموږ هغه پخواني نن نسل یو نیم سل کاله وړاندې زاړه روایات وو که نه سامانونه دا مختلف قسم که نه نو دلته کې اوس هم هغه شي نه میلاویږي بالکل چې میلاویږي لکه دې کې اوس د ګوره د ماشومانو کټونه میلاویږي دې کې ماشومان لکه کېناستی شي دا کېدی شي هر یو شی ماشاءالله هر سهولت شته ګوره د انډې چې کم دی ماتې وي لکه همداسې خو چې په 10 ده دلته په 60 ورکوي ماشومان یې واخلي واخیستې ماشومانو دپاره نو داسې هر یو شی د لوبو شی نه که بنګړي وي که دغه وي الله پاک ورکړي د هر چا یو رزق هم روان کړی که نه او ماشاءالله بس یو ښایسته ګوره مشران راشي ځان سره بچي راولي جوخته میله ده نو لکه دا هم نه چې یاره چټۍ یا ټیکټ یا نور څه هغه دغه خبره نشته که نه ډېره ښه ماحول دی ماشاءالله ډېره مهرباني شکریه ملګرو راځئ چې نور سره خبرې وکړو راځئ موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نوم د سره او تعلق دې کوم دي سره جی نوم مې ملک امتیاز دی د باړه ګیټ یم والد صاحب مې سرتیز نامه ده هغه زوی یم دا راته ووایه چې دې میلې له ته راځي د کوم وخت نه راځي یاره جی دا خو مونږ د بچپن نه راځو او زه به ما سره ورور او فیاض او مونږ به تلو راتلو چکر مکر به مولو جی خو دا ډېر یادګاري لکه دا زمونږ چا مشرانو نه چې اورو یاره دا ډېره پخوانه میله ده پوه شوې څومره پخوانه ده یاره جی دا مونږ ته نشي یاد خو کم از کم د 40 کاله 50 کاله مخکې جی دا میله ده ملګرو څومره پورې چې مونږ ته پته راغله د دې میلې تاریخ تقریبا 3.5 کاله دی خو چونکې دا کشر دی ته زیات معلومات نشته دی دا راته چې مخکې به والد صاحب راتلو یاره جی والد صاحب هم راتلو دلته او اوس څوک راولي اوس دې دا ماشومان راولو دا ورېرونه مې دي او دا ورېرونه مې دي یو جدارې دا دی او دا ماشومان راولي چې مخکې او به دا د دې یو خپل خوند دی یو خپل حالات دی کالان کې د دې دا دوړي دا سیستم دا دی چې وایي د خیر نو دا بختور شی دی ماشومان له داخلي او جی څه ولې زلوبه امرسي کباب څه شي یاره جی بس چې سې زړه ته کېږي بس خوري یو جان مننه مهرباني عزت او کجی په حق له دا خو ماشاءالله د ډېر وخت نه یو تاریخ لري د اکا بابا میله زمونږ چې کوم مشران را روان دي د هغې د وختونو نه دا میله چلي یو بهترینه میله ده کل مزیداره انجوایمنټ کوو راغلي یو نور تاسو زمونږ کلی دی مونږ دې واقفه یو که تاسو څه تپوس کوئ وایي مونږ به جواب درکړو دا راته ووایه چې مخکې والد صاحب سره راتللی
بالکل چې واړه به والد صاحب سره براغو همدغسې مزه همدغسې خوندونه د پخوانه دی کې را روان دي. اوس چا سره راځي؟ اوس به دا د خپله اوس به انشاءالله خپل ماشومان راولي دلته د خپلو څه پکې خوراک مرک څه پکې ښه ملاوي معیاري که نه؟ بهترین خوراک د دې خوراک ډېر بهترین ماشاءالله هر یو قسمه خوراک به تا ته په دې میله کې ملاویږي. دا د اختر په کومه ورځ باندې لګي؟ دا د اختر په درېیمه ورځ. د اختر په درېیمه ورځ باندې مطلب دا چې په کال کې 2 ځله دا میله لګي؟ په کال کې 2 ځلې بالکل. د بل ملګري سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم احسان دی. او څه ویل غواړې میلې حوالې سره؟ هغه میله حوالې سره خو دا ویل غواړو چې دا تاریخي میله ده که نه لکه زمونږ د پیدایش نه پیله دا میله دلته کې لګي نو پیله مونږ پلارانو سره اوس دا مونږ نه سره خپل ماشومان راولو دې میلې ته. د ملګري ډېره ښکلې خبره کوي مخکې به والد صاحب سره تلو اوس خپل ماشومان راولو ځان سره نو همدا میلې ته راوستی دی ماشوم. مطلب دا چې د ټینشن په ماحول کې دا یو ښکلا ده دا یو د خوشحالۍ ځای دی. بالکل چې دا بالکل ښکلا د خوشحالۍ ځای دی. انجوای کوئ؟ بالکل انجوای کوو. یو جان مننه. تھینک یو. د دې ابداري کلی یم. میلې حوالې سره به څه وې؟ یاره میلې حوالې سره به دا وایم چې دا خو ډېره مخکې نه شروع ده خو چې زمونږ یاداشت سره دی نو کم سے کم زمان د 58 سال عمر دی 58 سال می عمر دی او دا عمر نه چې واړه دوی شوي او را روان دا میله ده شروع درنه پر شکر الحمدلله شروع ده. مخکې به چا سره راتلې او اوس ځان سره څوک راولي؟ مخکې به چې راتلم نو مور د والد صاحب سره به راتلم یا به خپل کلیوال ملګري شو واړه هلکان به مونږ به راتلو او اوس ځان سره نوسي ګرځوم. کله چې ته میلې نه ځې نو ځان سره څه ځلوبۍ امرسۍ وړي؟ بالکل وړم ماشومانو له کیلونې والو موټر یا څه نور څه والو دلته د انډو رواج دا ډېر وخت نه شروع دی ځان سره یې له سطح هم والو ماتې ماشومانو له یوسو څه نور څه خوا دې خوی سامان یا والو ولا یوسو دوړه پکې ډېره زیاته نه ده؟ دوړه پکې زیاته ده. نو خوراک پکې معیاري ملاوي که نه بس ګزارې بس ګزاريان وي دوړې وي دغه کې مونږ خو معیار مطابق دغه مونږ خو خوراک نه خو مونږ راشو بس چکر وو داسې راشو په یو اړخ راشو په بل اړخ کې تو شو. یو جان مننه. ملګرو راځي چې نور ملګرو سره خبرې وکړو. باره کې دا ویل غواړم چې مونږ دومره یو کال پس دې میلې ته راځو او دا میله انجوای کوو خو د دوړې ډېره زیاته ډېره کافي دوړه ده او بل دا چې ماشومان هم راغلي نو خوب انجوای کوو دا ماحول او دا چې کم مونږ ته د خوراکونو دغه دي خو مونږ له څه فیسیلیټیز هم پکار دي چې مونږ ته دا ځای ښکلی شي. دا راته ووایه چې دا دوړه خو خلکو سره پیدا کېږي که نه په دې کې خو د چا کار څه نشته که نه؟ میلې ته ماشومان راولې ماشومان له څه خوراک مرک اخلي که نه؟ او جی او الحمدلله یو مې ورکوټې وراره دی هغې له خامخا د لوبو کیلونې میلونې وغیره داسې جوس وغیره ځلوبې دا شي نه ورله وړو. مور دې ژوندۍ ده؟ نه جی مور مې وفات ده. ځلوبې امرسي هم کور ته وړي که نه؟ او جی بالکل دا شي نه خواږه لازمي اختر دی که نه خلک خوشحالي میلمانه ځي راځي نو دا شي لازمي کور دپاره پکار دی. یو جان مننه. ډېره مننه مهرباني. هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. نوم دې سره؟ بخشش خان. او راغلی کوم ځای نه؟ پیشتخرې نه. پیشتخرې نه. پیشتخر خو ډېر مشهور منو. امید لرم چې زمونږ د نن ویلاګ به ستاسو خوښ شوي. په دې ویلاګس کې مونږ تاسو ته د دې میلې په حوالې سره د دې تاریخ څومره زوړ دی بیا دا میله د چا په حوالې سره د دې یو پہچان دی یو نوم دی نو هغه مزار کې مونږ دې وخت کې موجود یو. د دې مزار د دې بابا نامه ده اکا بابا. دا چونکې یو ولی الله دی د تاریخ چې کوم دی دا هم ډیر زیات زوړ دی چونکې ما لغونې دا سټډي کړی دی نو کتابونه داسې وایي چې 450 نه زیات 450 کالو نه زیات
د دې بابا تاریخ ته چې دلته کې دی راغلی و دلته کې بیا د دوی مزار جوړ شوی دی او بیا د دې د مزار د دې په حوالې سره د دې د نوم په حوالې سره دا میله چې کم تاسو ته موږ په دې ویلاګ کې په دې خپل په دې ویډیوز کې موږ تاسو ته وښیله نو دا میله د دوی په برکت سره دا جاری شوې ده. په دې میلې کې ملګرو د دې ډېر زیات ښکلا ده چونکې د دې میلې یو خپل روایت دی. په خیبر پښتونخوا کې به نورې هم میلې ډېرې وي څنګه چې په دې ویډیو کې تاسو د یو ملګري کمنټس دغه خبرې تاسو واورېدې چې موږ د پنډۍ نه دې میلې ته راځو. په پنډۍ کې هم ډېرې میلې لګي خو د دې میلې ځان له یو خپله ښکلا ده یو خپل ښایست دی. ملګرو دا و زموږ د نن ویلاګ. زما همکار زموږ کیمرامین زموږ د چینل مالک حکیم الله خان افریدي د هغه ډېر زیات کاوش دی ډېر کوششونه دي چې زموږ پښتنو خویندو وروڼو ته میندو ته داسې داسې ویلاګز داسې ویډیوز هغې راولي چې هغوی نه زموږ پښتانه خوند او مزې والي. ملګرو زه امید لرم چې د نن ویلاګ به ستاسو خوښ شوي در بل ویلاګز پورې زه نصیر خان خلیل په دې تمه باندې چې زموږ ښکلا ټي وي به تاسو سبسکرایب کوئ تاسو به دا لایک کوئ تاسو به شیر کوئ او په دې به تاسو ښکلي ښکلي کمنټس موږ ته رالیږئ. یو جهان مننه د لوی الله په امان.